زه چې سار د کور وځم کنه نو به دا چلو کوم چې دا خپل مرګري چې دي کنه خپل نوی مرګري دي ته خوراک او اوبه ورسره برابر کما او بیا د کور وځم. السلام علیکم. امید دی چې روغ جوړ به ټیک ټاک په او د ژوند په مزو کې به خبرینن په نوی ولاګ کې تاسو ته هر کله وایم. بای دا خبر ده کنه چې ټول نور خو زما تحصیل ته الته می سکارونه دي هغه به کومه بیا بازار ته زما او نن راته ډیر زیات کارونه دي ابا کو تاسو ته بهاوی چرته ځایم. بای تحصیل ته لاړم او په تحصیل کې راځي چې کار وي کنه چې خامخا کالج ته وبسې نو نن ډیر مو د پس را خپل کالج ته تاسو خپل کالج خیمورګه زما غزاړه یادونه پکې تازه شو راځن نشم دا وینه ما هم زموږ کالج دی. بای دا زموږ ډپارټمنټ دی کمپیوټر ساينس ورګه مهینه ته ما پوری زموږ ټیچر روان دی نو زما شات چې تاسو دا کوم ډپارټمنټ نه کنه دې سره زما ډیر یادونه جوړاو دي لکه ډیر یادونه مې دلته پاتې شي او ډیر وخت بعد رالم دلته. نو کارونه مارونه ختم شو او زه چې کوم کار ته راوړم زما کارونه شو بس پته نه سم مسله و کنه کار ونه شو او تحصیل نه واپس شو کالج نه واپس شو بس اوس روټه خورو هوټل ترالو نه شو اډر مور کړه بس روټه خورو سیده زو کوړتا خبره ترې باندې کو وای بارانو شنو ډیر ځات پړونو راوځو دا ویني نه او پړلې پاسه په هوټل له موږ پیناس زه ټول ورځ بارو کردم کنه بازارونو کې خپل کارونه مارونه ختم کوم نو چا لزان سټوډیو دراوځم سټوډیو ترالم او بس چې تیار دی زمانه مخکې راغلی و رمیز تھینک یو ها بازار کې مړه 50 روپے پیاله را تو روپے نه تاوانو ما تسوای دلته په 50 روپے پیاله را صحیح ده دلته په 30 در کوم دی صحیح در په کم تار پیسې ها تاسو خبر ده ما ویډیو ایډیټ کلا سټوډیو کې فل کار مار میں ختم کو بس ما زمونږ زو کوړتا په څنګه بار تر وته کنه دا وینه دا رنګ موسم دی باران وینه دا سه لګي کنه چې زموږ په کلی کې ډیر زیات باران دی ځکه چې بره غلط ډیر زیات تیار ده او مکمل لکه موسم ډیر ګډوډ دی بره طرف ته زموږ غلط کې دي چې باران ډیر زیاتی او دلته هنرې نه دی وریږي نو بدی باران کې سړی په موټر سایکل باندې نشیتلې نه امراته وخت وی باران لانو کنه مونږ دنه ناس ما سره نور مرګري یو ترور زمې مرګره یو نه می زمې پروګرام بوګو غف شپ په لګو پاتې شي نو مورته مې نه مې زوې مرګري زما سره کارونه نه زباغه کومه نو بس مونږ روان شو چې څنګه روان چیندا شروع شو باران شو لکه خلک څنګه وي ماتل زمانه یې دې سات کې اوس مونږ پاتې شو لګره باران دا وځي وای کله چې باران وشي کنه باران منی شي او بیا کوم حد موسمي زموږ په علاقو کې چې مطلب نږدې درته غرونه یې کنه او کوم موسمي پای کې نو زه تاسو ته هم وګورئ. دلته خدا سي موسم دی اوس چې موږ خپل کړی تور سونه حالت به سمر خپل موسمي زو نور خبره غب شپ چې څنګه غبات ته لګو راځي. موږ سټوډیو نه زموږ کله ښکارې دو کنه داسې تیارو مې سم باران بشوي زموږ په کلی کې مې سم خړونه براوتی کنه خو چې کلی تراله ما نو بالکل ورو باران نه شي یار سم ملک وچ پروت دی لکه سار لک باران شي او چرته غرمه 100 ساس کې شي خو لکه اخن باران نه شي څنګه چالت ورېدو.
انسان ټول ورځ صرف په مازدیګر کې لږ ریلیکس شي، ځکه که نه چې لکه دای چې ټول ورځ کارونه مارونه او د دنیا ټینشنونه یې که نه چې مازدیګر راوځي چکر له نو بس انسان لږ فریش شي. तुम्हारे शहर में और मेरे पहाड़ में जानते हो क्या फर्क है? यहाँ परिंदे पिंजरे में नहीं आजाद हैं. जाने तेरे शहर का نری نری لړه په غرونو راغلی ده او دا لړه چې راشي که نه نو موسم ډېر زیات ښکلی شي. ورګه تاسو ته ښایم وینه مونږ مازدیګر چې دی نو هغه ټول په کارونو کې دنیا په کارونو کې تیر شي، ځکه چې بس یو طرف ته منډه بل طرف ته منډه. لکه مونږ نن صرف مازدیګر بانک چې ویني لا کور ته راورسېدو، بیا سړی ځان پرش کړي را پرش کړي ځان تیاری روزي چکر له مونځ کوي نو ماښام شوی بس ماښام بانک د ټیم نږدې دی دې ځای نه ځو واپس کور به خبرې کوو. ښه نو چکر نه رالو کور ته واپس او بالکل بس ماښام دی او خپل بلاګ ختموم اوسو. زمونږ نننی بلاګ دومره امید دی دا بلاګ بس تاسو خوښ شوی که چېرې خوښ شوی نو لایک کمنټ سبسکرایب ضرور وکړئ او د راروان بلاګ پورې اجازت راکړئ. خپل ځان خیال ساتئ، خپل چاپېریال خیال ساتئ. د لوی الله په امان.